بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ مونږه انسرت مینیو یا انسرت ټیب کې چې دا ټیبل ویل په ټیبلز کې مدد جوړولو طریقه او خرڅو طریقو سره تاسو کولای شئ چې ټیبل جوړ کړئ. او دا ټیبل دا شانتي راځي. ولې دا شانتي راځي؟ ځکه تاسو موږ ورته الریډي دا سلیکټ کړی وي چې تاسو ټیبل په کوم سایز کې راواله فټ کوی څنګه کوم طریقې سره غواړئ راځي به. بل طریقه دا انسرت تر راځو دي چې زه ورته وایم ګور ریمبر وسم کار کوي. خاص وته چې ماته شل کالم ورکا او 50 دانی ورته روغانی ورکا. دا به زه اوکې کوم دي چې دا کار کوي چې ما سره فکس کا ټو کنټینټ ټیکر راته څومره کنټینټ سازي غره کوم ته او وینډوز کې پیټ ته راولي کوم شان چې غواړي غره کوم ته به ته راولي. صحیح دا شو زما سره بل ټیبل جوړول طریقه. بل طریقه مو دا ویل چې تاسو غواړئ ټیبل جوړ کړئ یا نو دلته براشي یا ډرا ټیبل دا ټیبل په واسطه باندې په خپل خوخه باندې سره کوم ټیبل ستاسو په کار وي ته ډرا کولای شي. سره کوم ټیبل چې ستاسو ضرورت وو هغه شان ته ډرا کولای شي. خدا به راواخلو د زینه د سیلارسا د سي دا به د سکو. صحیح ده. دا بل ټیبل جوړول طریقه شو. راځو بل په دې کې چې واز ون سره یو بل طریقه هم ور ټیبل جوړولو لپاره د بل طریقې ته سو وای هغه بل طریقې ته وای دا کنورټ کول د ټیکس پر مثال زما سره نمبر ده او نمبر ده خامہ فرض کزما سره نیم اوسي خامہ زما سره کلاس اوسي خامہ زما سره فی اوسي. صحیح ده. وړاندې نه ځانته یو ټیبل جوړ کوم سلیکټ کا راشه د ټیبل ته او ټیبل نه پس راشه کنورټ ټیکست ټو ټیبل باندې کلیک وکړه ورته انتخاب کړئ چې سړي ورته ورکړي زه تم چې کامه مې ورته ورکړي ده او دا څنګه وړي هر څنګه چې تاسو خو خې فټ ټو وینډوز راول راته ټول تغری ونی سی وینډو دی ونی سی مکمل چې موږ سپیس زما د پیج کول زما لیک صفحه مې ټول ده خو دغه دې سایډ نه دې په دا مارجنز دي دا ځکه بل لیکل نه راځي ته کله پرینټو کې ستاسو دغه ځای د صفحه خالی وي دومره لیکل به دې نه سٹارټ شي. دا بر واخلو تبزو ته کې کم چې کړم نو کې اوس ورته ورته طریقې سره راوړم خراب نه ورته دا وردا شو دې په دارا. صحیح ده. بل دي کې چې دا رستم بل طریقه مو ویل چې موږ سره الریډي ځنی ټیبل کې د افیس تخوانه جوړ شوی دي که تاسو غواړئ ایکسل سپریډ نه اختیار کولای شئ چې راوي خپل ټیبل راوړئ ایکسل ته دي چې لیکل کوي ارڅ په خپل خوخه باندې نمبر ده ور سره نیم ده ور سره شرط لاړو یاره نیم شو بیا چې دا کلاس دی فرض کړئ کلاس نه فرض کړئ فی ده دا شی زونه ما سره الریډي دی دا راخله مزو سم دا ټیبل به راواخلو کوشنای به کوشي به کوشنای دا ټیبل صحیح ده. زموږ ډیټا فار مثال زه انټری کوم دا دلته کې راخله دې ته یو کلر ورکو شاندي کلر ورکو دې ته به د بارډر ورکو ټول ته دا اول بارډرز واخلي بس دا ډیټا بس ما سره الریډي دې کی راغلی وي. سو شو هغه د ایکسل ټیبل باندې ستاره راوړل چې هر څه ټیبل جوړ کړی هغه ټیبل تاسو دلته کې راشي. بل طریقه و دي کې موږ سره چې وا هغه څه شی الریډي د دوی کوم ټیبل وی چې الریډي د څه جوړ شوی دي کوم ټیبل موږ غواړو چې استفاده کوو هغه موږ استفاده کولای شو چې کوم زموږ ضرورت وي. فرض کړئ یو دا ټیبل زما په کار د آیټم لیست مست په پاره په کار ده بوکس د څومره دي فرض مثال زه ته ما چې سل دانې دي ته کې راشه میگزین څومره دي فرض مثال ته ما چې 1500 دانې دي خیال دی دا رقم ته یو لیست ورته ته ټیبل په شکل کې تیار جوړ شوی دا غټوي کوم نه کوي د ځنه کولای شي چې غټو کوم نه هم کې د ځنه کولای شي تاسو د ځان لپاره غټو کوم نه کوي. صحیح ده. تخم یو سلر ته د ځنه ټول سلیکټ کیږي دی باندې تاسو څه کوي هغه پرې کولای شي دا ډیلیټ مې کو ډیلیټ کوي نه بیرته راوړي بیرته واپس راوړل هم شي. نو دا اوس موږ سره ټیبل او ټیبل کې موږ ټول خبرې وکړل سیزرز میزرز او دا شي تاسو پکې چینج کولای شي. اوس چې کله زرا شم دا ټیبل انسرت کما دا زنه پیج واخلم اوس بدل تر شم دا ټیبل فرض مثال ما انسرت کړو کوم قسم د ټیبل می انسرت کړو دلته کې راځم لیکم چې نمبر کاما نیم کاما کلاس کاما جندر کاما فی. صحیح دمه دغه ځکه تیار جوړ کړو. زه غواړم د ټیبل جوړ کړم ټیبل ته راشم دې ځکه تاسو به به پوه شئ کنورټ به کو دیتا او وینډوز سره فټ راولا کامه بداشي نو زه اوکې ګور مې دا ټیبل جوړ کړل. صحیح ده. نور څه ځخه نور مرته اخستل شي. اوس په دې کې موږ خبرې کوو د سیټینګ میټینګ اوس کوو ټیبل فرض مثال ما واخستو. اوله خبر دا ده که ته غواړې چې دا وړو کې اوسي څنګه اوسي
وړو کې اوس ته کولای شې نه ګوره څنګه دی کالم ته راغلی ورسېدي او داسې کې تا ته یو نښه پرې راځي دا نښه چې راغله اوس ته کولای شې چې دې خوا ته یې وړې غټېږي او که دې خوا ته راځي به تا سره کوچنی شي صحیح شو دې طریقې سره دې په واسطه باندې ټول سلیکټ کېږي ټول ټیبل دا پلس نښه چې در کړې ده ګور دا خبرې ځان سره ټول نوٹ کوئ چې دې نه خلاصون نشته ده ګوره تاسو ته ریکارډ کوم بیا کور کې ورته ګورئ اوس نو اوس ته ګورئ پلس په واسطه باندې ګوره کولی شئ بل خانه واخلئ ځان لپاره پلس په واسطه باندې کولی شئ بله خانه واخلئ او بل رایټ کلیک وکړه غواړئ چې ډیلیټ کړئ کولی شئ دا داسې نه ډیلیټ هم کړئ چې کوم دا ټول کالم ماته داسې نه ډیلیټ کړه رایټ کلیک مې وکړه ډیلیټ اپشن سره مې ټول ډیلیټ کړل صحیح ده ګوره دی پلس ودلته ته غواړي بل روز راوړي دا پلس نه خانه کلیک ورته کله چې دی ګور کوم ته راشته دا ګور پلس نه خبر کوي چې دی کوم ته ګور راشته دا بیا ته بل نه خبر کوي یعنی ټول څه دا به تاسو راشه ډیلیټ کی رائټ کلیک وکړئ په پام دی خانه کې او دلته راشه ډیلیټ سیل باندې کلیک وکړه تا وای دا سیل سره ډیلیټ کی یو خانه شپ ټول سیل ډیلیټ کې زه تاسو وایم چې رو مکمل ډیلیټ کې دا بر رو نه ختمه کراته ټول کالم د سیده مخټول کالم ته ډیلیټ کا ټول کالم ته ختم ټول کالم خیرم دورته اوس دا خبرې مونږ کوخه زه غټوي او کوښنه کوي دې نه ورکول شي چې غټو کوښنه کوي بل ځوته دا کالم او هیډر دنو هیډر د غټ وی کړه نور په نسبت راشه د ګول هیډر په څنګه دا کارسر راوړم خپل ګور دا اپشن راکې دا رائټ لیفت کلیک دیونی سا او د سی غټ کړئ څنګه غټوي د خانه غټ شي اوس دې باندې موږ ټول پروسس اجرا کوو خاطر تاسو په ولو په خاطر باندې ما جوړ کړل ښکاری خو بدرته اوس راځو موږ اوله خبره دي چې سره خپل ټولز کولاویږي چې کله زه ایکسل هغه ته لاړم ټیبل ته ما سره دي خپل ټولز راځي ډیزاین نو لیاوټ ټولز دی اول لازم ډیزاین دا ډیزاین کې راغلم دلته لیکي چې هیډر رو دی ولري کنه اول براشم سټایل د ټیبل سټایل اوس دلته ولاړم ته ټیبل کې دي چې ټیبل لپاره مختلف سټایل موجود دي کته هر سټایل اپلای کول غواړي هغه اپلای کول شي امیدو اولریډي سټایلز دی ګوره ټیبل سټایلز ها ټیبل دی وخت ساده ټیبل مخکې اوس مې څنګه دا وخت څومره خاصه ډیزاین ما لپاره ګوره جوړیږي ټیبل لپاره وینئ د دې کې تاسو ډېر زبردست ډیزاین لري کوم ډیزاین دی خوښته هغه ډیزاین ته پرې اپلای کولای شئ د دې کې بیا نورې خبرې دي مخکې مې چې دا کړې تاسو د کړې موډیفای ټیبل سټایل د دې سټایل کې تو غواړئ ځان لپاره تغیرات راولي مطلب دا د رنگ د تا ګوره د ډیزاین کې دا کنه زه غواړم چې دا هیډر رو دي دا شان نه دا مینز رو دي بدل شي دې نه تاسو کولای سایز دی ولز نه ماته سو اخلي 14 دي کې راته سایز لیکل دی په دې سټایل کې نه فرض مثال په دې پورټ سټایل کې د راشي ورکې بل وګوره کلر د شیډینګ دی چې کوم قسم ته واغه شان دي فرض مثال ته هم دې شکل کې دراشي او بارډر ګوره ټول سایت ور کول شوی دا رنگ ګوره خام د زوته مچنه د دې خام کلر ته چینج شي ویني لیکل ګوره په کوم ځکه راځي زوته مچ لیکل بيخي مابین کې راول دي هر سیل مابین کې راول ویني چې تاسو ته ارس اپلای کیږي خلاص ورته اپلای کیږي ما سلیکشن یو خانه کې ولاړم ځکه دا په یو باندې اپلای شو دا ډیزاین ټول مسله کړه په ټول باندې اپلای کېدل د دوه خستلو ګوره تلته دوه خبرې نه دي اونلی ان دیس ډاکومنت کې دا ته غواړي کنه نور کوم ډاکومنت چې هر څومره ته پن کوي ورډ کې تاسو سیو شي د داخلي نیو ډاکومنت کې ټمپلیټ په شکل دی ما سره سیو شي کول سیو کې په دې کې ته کولای شې ځان لپاره ته نوم هم ورګي ته مچ فرض مثال بصیر هم متور کولای شي نو وخت لا بزو کې کوم اوس تاسو ګورئ دا دا نوم already ومریدلو دا شان ټیبل شو مخکې څنګه ټیبل اوس په کوم ډول ټیبل جوړ شو ګوره دا سل دا یو سل څنګه شو دا بل سل څنګه راغلو دا ځینې وګورئ د منځ کې لیکلي وګورئ دا موډیفای شو سټایل مور سره کړلو موډیفای کړل یو سټایل کې ته already دی کې موجود وي ته غواړې هغه موډیفای کې موډیفای کولای شي او دا already نور سټایل نه موجود دی په ټیبل کې صحیح ده کلیر مطلب دا چې ختمه کتنه سټایل او کبیر ته غواړئ پر اپلای کی دا به ته پر اپلای شي سټایل کوم سټایل چې تاسو خو د ټیبل لپاره مختلف سټایل لري نیو ټیبل سټایل ځان لپاره یو سټایل جوړه راشه دي ځکه نو ورک ورته او سټایل مایل نه دی خوخه ټول واخله شي ډیرو مغیر ټول ورته واخله اوکې کا وتا سره سیف شي خپل نوم باندې سب کا هر کله چې پر اپلای کی هغه پر اپلای کولای شي ځان لپاره یو ټیبل سټایل جوړوي دا تاسو عمر دا چې دا کله چې دا ټیبل سټایل واسطه هم چې هیډر رو دی وی کنه دی وی ورته هیډر رو ګورم خو ختم کړل ورته د مزګه د سټایل واسطه څه پته ولګي هیډر رو مو سونه ختم کړل دا شنه مرته خیر دا شنه مرکه چې ماته هیډر رو باندې معلومه چې د ما سره هیډ ده الیکل کور ما سره څنګه دی هیډ کې راغلی هیډ د ما سره ټوټل رو دی واخلي ټوټل رو ګره د حقیقت لاندې دي چې ټوټل راوځي پیسې چې د پیسې کار ورکو پی د دې کې ماته ټوټل راوځي ټوټل رو می هم واخستله باونډډ روز دی کې نه دی ګوره دا باونډډ روز ول ایو نه نقش معلومه ده دا کې راولم کراینه ولم پکې فرست کالم اولنۍ کالم نمبر والا دا راولي کنه راولي راته
فرست کالم چې کوم بل لاست کالم د لپاره د دې باندې ځکه اپلای نشول دا لاست او فرست کالم چې دا مونږه د ځکه کوم سټایل چې دا هغه اخیسته نه لا فلحال زه دا سټایل واخلم اوس ما ته پته ولګي او دا چې فرست کالم ورکا او لاست کالم ور ختم شو ما دا خطه کا لاست کالم هم اخته کا هیډر رو هم اخته کا ټول رو باندې باونډري روز ختم شول ټول باونډري روز دې کې موجود خرم دور ته خو دې اپلای کولای شي او سټایل ته تاسو ګورئ دغه مطابق دا دي کې بیانو ډیزاین هم دي رنگونه دا تور رنگ دی خوښ وي یا رنگ دی خوښ ده زیړ رنگ دی خوښ ده شین رنگ دی خوښ ده کوم رنگ دی خوښ هغه ته پرې اپلای کولای شي ته چې دا رنگ خوښ ده بل چې تاسو ګورئ تاسو ته راولي کې نه راولي ورسره را به شو بیرته دې نه پس سټایل خو مې ورته ویل دې باندې پوه شو چې کوم راولي چې کوم راولي نه ختموي دا ډیزاین دي کې سټایل نه دي هر سټایل چې وخت یې غدنه بیا نور سټایل راځي په دې موډیفای کېږي دې باندې کلر کېږي کې نیو سټایل ورسره نور تاسو اخیستل شي دا شیډینګ ده دې روغانو شیډینګ زو ټایم دا مې سلیکټ کړل ټول سټایلونه زو ټایم دې کلر چینج کا کوم کلر ته چینج کړي دې کلر ته چینج کړئ خیال مونږ دا ورته خیال هم ورته دا ګوره سلیکشن خلک ودی چې ودرېګا دا باندې ګورته مونږ ولو سم چې تمره زين پر مثال پکار تاسو په دې دوه پاره کوم په دې سل کې سره بلندامي پکار دا شیډینګ دې ته چینج کا کوم کلر ته دې کلر ته دوه اړین سلیکټ کولای شي خدا ټول سره کوم دا کلم د سم دا سلیکټ کړو ډیزاین تراشه ډیزاین مطلب دې سټایل رنگ روغن چې کوم صحیح شو سم ښکار مې د جوړ ټیبل نه دا شو بل دي کې بارډر سټایل دي ته غواړې چې بارډر سټایل څنګه وي دی خاني د لپاره دا سټایل دی د لپاره ته چې ماته بارډر سټایل نه درته چینج کا کوم ډیزاین ته چینج کې ډیزاین ورته ورکا یا فرض مثال زو شو دلته کلیک کوم دا ډیزاین ته دا ډیزاین ته خیال هم نه ورته ګوره کلم یې راته کلم باندې کار کوي ډیزاین چې تاسو کوم ځای باندې اپلای کوي غزمانی اپلای کولای شي صرف هغه بارډر باندې داګ درې سیل دا وته چې دا ډیزاین نه د خو کوم ډیزاین د خوښ ده دا ډیزاین کې راکړه کوم څه ته ورکې دي ستور اوس به دا پوښي وي ښکاری نه ورته د شاخه ټول دا ورکوم فاز سیده لاین ته نه ورکوم سیده لاین ته ورکول شي یو بارډر راخلی یو ځای یعنی د خو سر بارډر د یو خاطر چې کوم څه ورکې غسته ورکول شي د ځکه سایزونه اندازې دي ګوره دا سټایل نه په کار دا سټایل کې دی په کار وي دا ډاټ ډاټ واړي دا سټایل شو زه کلر ورکس ګور دا سټایل دا سټایل نه په کار فرض کا دا سټایل د اپلای کا ومنو یس باندې یو تور کول یو تور کول کی په هغه یو باندې اپلای کول شي دا سټایل نه په کار کوم سټایل په کار دا بس دا سټایل په کار شو شاید تو غوړ ټیبل لپاره خاص سټایل ډیزاین وکړه سایز غټ د کنه کوښنه کولای شي د نورته دومره کار کوه اوس دا کوښنه راځي ویني ورسره مخکې څومره غټو څومره کوښنه شي خلک دا ځکه کوم ځنه دیزنه یو نومي متکم اخته سایز او دین اضافه ورته اخستل شي اپشن مزدا کړی صرف کمانډز باندې ځان تاسو پوي کیا کلر دی کلام چې دا ګوره سره کم تا غواړي هغه ګوره زیړ لزو سور شک باندې دا کنه زه ته مې نه ماته د سی کلر راکا تک زیړ او زیړ په اپلای نه مو د خیال شابه سي بارډرز دی ګوره کوم خواته بارډر به راشي ټول خواته ورکو ډایرکټ اپلای کا که زه چې راشم ټیبل واخلم انتخاب کوم ټول ټیبل می سلیکټ کړم سلیکټ مکړو اوس وته چې ماته ټول ټیبل باندې اپلای کړم خو ودې دا طریقه د استاد چې مخکې وایي چې ټول باندې څنګه موږ اپلای کوو یو ځل می ډیزاین ځان ته خواخ کړو سټایل ګوره هلته می خواخ کړ سټایل دا ډول د دې سټایل تر واخستې و دا نه فرض کړه دا سټایل دې نه مو ته چې د دې نو سټایل نه واخستل فرض کړه دا فرض کړه دا صحیح ده دې نه مو ته سایز را واخستل کوم قسم سایز دا صحیح ده نو سایز نو دې نه مو ته رنگ را خلم کوم رنگ را خلم کوم رنگ واخلم وای نه بلو کومه ده بلو ده دا خو چی دا بلو ده خدا بلو شو
دغه یو پوخ بل راوخ زه دا بل شو او بارډر اوس ته په اپلای کې کوم ځای ته اوس ورکې لاندې وته ورکې ټول ته ورکې بارډر نه خواته کې شاوخوا دی نور کې نه یو ګره شاوخوا اپلای شو یو تاسو ته ښکاری دی ټیبل شاوخوا اپلای شو ګور نو زیر نه اپلای کیږي اوس موږ یو خوندور ډیزاین جوړیږي اټراکټیو تاسو خپل ورته ګورئ کنه تاسو په اپلای کولای شئ انسایډ دی یو سایډ دی ناراضي ګور انسایډ کې راغلو آوټ سایډ نشته دا اوس دی نو دیز نه تاسو کولای شئ ابان کې راول نور خواته مراوله ویني انسایډ دی راځي نور راځي د سی اوس راوله د شانتي مراوله نو تاسو څنګه وغوړئ هغه رقم ته پی اپلای کوو ته ټول سیټ اپلای شي ټول سیټ دا شو ورسېدی یس کوم ځای مسلم اکیډمي ته کنافس کیو ها دا پینټر دا هغه ماډل پینټر مخکې مې چېرته وویل هغه چې کوم راخیسته دی نه راخیستل کېږي ډایرکټ هم راخیستل کېږي اتومات صحیح خپل هم راخیستلی شئ اوس که بل ټیبل وي چېرته کې ګوره نو ټیبل یې بنوي موږ سره دې کې چې موږ بل چېرته بل ټیبل اخیستی وي بیا به تاسو ته پته ولګېږي دا یو مره واخیستو که نه حاضر هم لاندې اپلای کړی دی پرنټر هم هغه ویساره په دې اپشن ټول باندې پوه شوئ ښه صحیح بارډر ماډر مو زده کړلو شیډینګ هم زده کړلو کوم ځای کې خو دا مشکل نشته ده نور وایو د سر په لیاوټ درته ووایم پریکټس به یو نه کوئ تاسو به ښایسته ډیزاین نه جوړوئ صحیح ده ټیبل به واخلئ هغه لپاره به سټایل واخلئ او ځان لپاره به یو ټیبل سټایل جوړوئ ځان سره به ثبت کړئ هر یو کس ښه ته هر یو ځان لپاره بېل بېل ټیبل سټایل جوړ کړئ په دې کې پریکټس وکړئ پاتې شولو یو اپشن هم نه پاتې انشاءالله چې درته ټولې مې درته وویل لیاوټ کې دا رقم ته موږ یو اپشن به درته وویل یو نه پاتې کېږي ښه یو اپشن نه یو نه پاتې کېږي او هر یو د نه بیا پوښتنه هم کوم په امتحان کې دا اپشن څه کار کوي دا اپشن څه کار کوي دې باندې څه کوو دې باندې څه کوو تاسو څنګه چې وایم هغه شان دي نه غواړم ځکه ریکارډ د سره ستا ریکارډونه ټول وګورئ تاسو څنګه کار کوي زما پوهې کول تاسو په اپشنو باندې دي وروسته د هغه کارول هغه ستاسو کار دی چې څنګه کاروئ کوم ځای کې کاروئ څوک څنګه ټیبل غواړي ته به هماغه شان ټیبل جوړئ طریقه مې درته اوس ښودله